تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې ملکنډ ډیویژن کې بیا خصوصا په سوات کې د وفاقي حکومت ته طرفه د صوبایي حکومت ته طرفه دلته په ملکنډ ډیویژن کې ډیر ناروا او ډیر ظالمانه د ټیکسونو د نفاذ دپاره 15م آئیني ترمیم په 26 جون 2018 باندې دلته نافذ شوی دی د هغې په خلاف باندې د ملکنډ ټریډ فیډریشن په ټول ملکنډ ډیویژن په سطح باندې د سوات پریس کلب کې په هغې کې متفقه طور باندې فیصله شوې ده چې سبانۍ 14 مۍ چې کومه خولې شوې ده چې په دې باندې به په ټول ملکنډ ډیویژن کې چې کومې ضلعې دي په دې کې چې کم تحصیلونه دي په تحصیلونو کې چې بیا کم واړه به دکان بازارونه دي یا لوی بازارونه دي سبا به مکمل طور باندې شټرډاون هړتال به دا د دې مقصد دپاره دی چې موږ حکومت ته دا یاداشت ورته وکړو چې ملکنډ ډیویژن فری ټیکس زون ایریا وه دلته باقاعده طور باندې د ملکنډ ډیویژن خپل یو قانوني آئیني یو حیثیت دلته برقرار و دلته د پاکستان آئین چې کوم ورته ویلی کېږي د 1973 آئین د هغې ته تحت لاندې دلته 246 247 ارټیکلې دلته موجود وي د بدقسمتۍ نه چې کله د قبایلو انضمام کېدو په هغې انضمام په وخت کې کم موجوده حکومت چې په هغه وخت کې و هغوی د بدقسمتۍ نه ملکنډ ډیویژن هغه حیثیت یې ختم کړو ارټیکل یې ختم کړي او دلته هغه ظالمانه او ناروا ټیکسونه یې راوړل تاسو ټولو ته معلومه ده چې ملکنډ ډیویژن یو ډېر پسمانده ډیویژن دی دلته دهشتګردي تېره شوې ده طالبایزیشن دلته راغلی و قدرتي آفتونه راغلي و سیلابونه راغلي و د هغې په نتیجه کې دلته کې زموږ د دې ځای د تاجرانو د دې ځای د غیرتمند ولس چې څونه نقصانونه په کروړه او په اربونو روپو شوي دي نه حکومت پاکستان په هغې کې زموږ سره ملګرتیا کړې ده نه یا جهاني ملکونه زموږ سره په هغې کې تعاون کړی دی نن دلته کې دا ټیکسونه چې په موږ باندې نافظ کوي دا دلته زموږ سره د مایرنې مور سلوک کوي نو موږ به دې حواله باندې د ټول ملکنډ ډیویژن کاروباري طبقې ته بیا بالخصوص د سوات او د مینګورې او د خوا او شا چې څومره کاروباري طبقې دي هغو ته موږ دا پیغام ورکوو چې سبا ټول خپل کاروباري ادارې چې څومره دي رضاکارانه طور باندې مکمل طور باندې بند کړي دا زموږ اولنۍ مرحله ده که انشاءالله تعالی سبا به دې کې موږ کامیاب شو نو د دې هړتال مقصد دا دی چې دا په وفاقي حکومت او په صوبایي حکومت باندې مکمل طور باندې د ریفرنډم یو احضار دی بیا به نورې ملحرې باقاعده طور باندې به شروع کېږي په دې کې به پایجام هړتال به هم کېږي په دې کې به پمپونه پېټرول پمپونه چې دا به هم بندېږي سی این جي سټیشنې به هم بندېږي درنې به هم کېږي بوک هړتالې به هم کېږي دا مرحله به د هغه وخته پورې جاري چې وفاقي حکومت دلته کې باقاعده طور باندې نوټیفیکیشن نه کړی چې د ملکنډ ډیویژن نه دا موږ د ټیکسونو نه مستثنا وګرځو زه ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خواست کوم چې د ملکنډ ډیویژن خلک چې کم دی ډېر د اذیتناک دور نه تېر شوی دی نور د دې نه د ملکنډ ډیویژن د عوامو نه دلته تجربهګات یې مه جوړوئ لیبارټري ته مه جوړوئ چې دلته دا تاسو د تجربې په موږ باندې کوئ باقاعده طور باندې قوم هم باقاعده طور باندې تیار دی عوام هم تیار دي چې څه نمونه قرباني راتله د دې ټیکسونو په خلاف باندې به انشاءالله تعالی زموږ جدوجهد دي د عوامو په حقوقو باندې او د تاجر برادرۍ د عوامو په حقوقو باندې موږ هېڅ قسمه سودابازي نه کوو د دوی دپاره به باقاعده طور باندې د ډال په شانتې موږ خپلې سینې نیولي او د دوی د حقوقو دپاره به موږ باقاعده طور باندې زنده‌باد ناره وو ډېره مهرباني